وإذا الله حبيبه ويد بيبي حق راته وخيط د خزي څه حق دی د خزي حق آسان دی ښا نبی علیہ السلام ورته وی چې څه په خپل خوري هغه په خزه خوري ښا نو دسی نه چې تبار په یو ټل کې ډوډۍ خوري کله په شیراز کې او کله په بل کې کله په بل کې او خزي له پکور په ساګ وړو ډک کې ښا نه د دې بیبي حق ضایع کو ښا چې څه په خپل خوري هغه په بیبي خوري نو چې ته ټل کې خو هغه له کور ته راوړه ټیک ده وی چې څه په خپل اغون دی هغه په هغه اغون دی چې څومره طاقت دی د هغه مناسب بجامه ورکي ٹھیک ده په مخ به نه وخی ها په مخ به نه وخی او کنزلی به ورته نه کوي د مور او پلار کنزلی به ورته نه کوي ها په مخ به نه وخی د مور او پلار کنزلی به ورته نه کوي دی ورته ضروري پلار دی دسی او مور دی دسی او او دسی زکه تعالی لور درکړه کنه تعالی لور درکړه ته څه کنه هغه کنزی کنه دا ټیک خبره نه راخه د بیبي حق آسان شکنه سخري هغه په خوروا س اغوندې هغه ورته اغوندوا په مخې مو وخه او بدره دی ورته مو مور او پلار ولا بیا دا وخه بس دا د بیبي حق دی اوس بیبي وی د خاون حق څه دی نو زوام بیبي د خاون حق ډیر زیات وی څومره دی وام بیبي نشم بیانولې وی بیان کا وام نشم بیانولې وام زبتا ته د خاون په حق کې یو خبر وکم د دوالو جهان سردار صحابه تو فرمایل بیک په شریعت کې سجده جایز وی او ما چاته ویلې وی چې بنده دی بنده ته سجدو کی لا امرت المرأه ان تسجد لزوجها ما بخزه ته حکم کړو چې تخاون ته سجده لګاو کدا سجده جایز وی نن بخزو خاوندانو ته سجده لګاو بس خزری د دین حق معلوم کی د خاون که سجده جایز وی نن بتا خاون ته سجده لګاو که سجده جایز دا خزو خو خبر نه